ما د راپورونه لوستي دي، راسه ما ته غېږ راکړه، راسه بخیر اوسه، بخیر. که دا ټوله اردو د سړي باندې نه وه درېدلې نن ما افسر کوو، مګر ما ته د ژمنه وکړي او 2 کاله خپل جانشین تربیه کړي، جانشین ته تربیه کو بعد از یه افسر میشی. اما امروز مدال اردو را به تو میدم و تشکر میکنم. پیگه دی څه کړي دي؟ سلها غلا لارۍ نیولې. ولسمشر شاوخوا 3 کاله وړاندې بریدمن ولی محمد په میوند قلي اردو کې وستایه. له هغې 2 میاشتې وروسته ولی محمد ناروغ او کورنۍ یې د درملنې لپاره هندوستان هیواد ته یوړ، خو هڅو یې پایله نه درلوده او ومړ. ورور یې راز محمد له دې امله ګیلهمن دی چې ولسمشر نه یوازې ولی محمد ته د افتخاري افسرۍ په ورکړه کې پاتې راغلی، بلکې د نورو امتیازاتو ژمنه یې هم کړې وه چې لا نه ده پوره شوې. رئیس جمهور زما د ورور سره ژمنه وکړله چې تا ته فوقالعاده جنرالي درکوم او د افغانستان د وسلوال پوځ مډال یې ورکوي د ناویایي مې ګڼې فرمان له مخې، او دا چې د ډېرې فداکاري کړې وې او ډېر شجاعت یې کړی و، بیا د یې په تالار کې راوغوښتی، خو هغه ژمنه چې رئیس جمهور سره کړې وه چې تا ته فوقالعاده جنرالي درکوم هغه تر اوسه نه ده درسره سوې. راز محمد هغه اسناد هم له ځانه سره ګرځوي چې په وینا یې د خپل ورور د درملنې لپاره کور خرڅ کړی او اوس بې کوره دی. کله چې موږ د هندوستان ته بوتی هغه ته مو خپل یو شخصي کور درلودی، هغه مو ورته خرڅ کړی او د تداوي مو په وکړله، حکومت کومک یا کوم مرسته موږ سره نه ده کړې. په یوې ترلاسه شوې ویډیو کې د 215 میوند قلي اردو قمندان ولی محمد احمدزي هم د بریدمن ولی محمد کړنې ستایي او د هغه له کورنۍ سره ژمنې کوي. کله چې د انتخاب شو د عالي کالج د ویلو لپاره امریکا ته، او د اولین شرط دا وویل د امریکا په سفارت کې چې زه به دوی سره ولاړ او